السلام علیکم ملګرو، دا دی اسنین چې دې تعلق د کورم ایجنسۍ سره دی که نه، او دا د پیپړو بیمار دی او دې زړه هم مسله ده. دې ته 24 ګنټې اکسیجن لګېدلی. د کم خلک یې چې دی، د کم کور خلک یې چې دی، بلکې د دې ماشوم خپل هم خواهش دی چې زما علاج دې وشي. خو تاسو ته پته ده په پاکستان کې د دې قسمه علاج نه کېږي، نه د پیپړو علاج صحیح کېږي او نه د زړه مسله ده. څنګه چې مازجانې بیمار و، د مازجانې دپاره اواز چوت شو، نو دقسې د دې دپاره اواز چوتول پکار دي او چې دا بهر ملک ته ولیږي. زمونږ وزیر اعلی ته دا خبره ورسي چې دا بهر ملک ته ولیږي او په بهر ملک کې د دې علاج وشي. زما ټولو پښتنو ته خواست دی یار، په دې باندې ویډیو جوړه کړئ چې زمونږ ټولو پښتنو ته ورسي، بلکې ټولو مسلمانانو ته ورسي چې ټول ورسره امداد وکړي. بلکې وزیر اعلی ته دا خبر رسول ډیر ضروري دي چې هغه ته ورسي. نو زما ټول ته خواست دی یار چې شیر هم کوئ، په خپله پې هم که په سوشل میډیا کار کوئ نو په خپله پې هم ویډیو جوړه کړئ چې زمونږ نورو پښتنو ته ورسي، ټولو ته ورسي، دا ویډیو وایرل شي چې د دې هلک علاج هم وشي. یو وړوکی ماشوم دی 10 کلنه، او په کار د اسنین نوم یې دی، نو په کار ده چې د دې علاج وشي. زما ټولو ته خواست دی د دې دپاره شیر کوئ، چې د دې ماشوم دپاره شیر کوئ، زمونږ دپاره یې مه شیر کوئ چې مونږ پې مخکې شو. د دې دپاره شیر کړئ چې د ماشوم علاج وشي. زما ټولو ته خواست دی یار په خپله پې هم ویډیو جوړه کړئ، د دې ماشوم وکړي، الله پاک له صحت ورکړي او دغه اساني ورته راشي. علي امین ګنډاپور ته زمونږ د اواز ورسوئ، خاص کر ځکه چې علي امین ګنډاپور زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، نو هغه هر څه کولی شي لکه څنګه چې مازجانې راوکړل. نو انشاءالله ویډیو به تاسو کتلی مو